چلے دا کم چې په سوشل میډیا باندې ماشومان تباہ کیږي لګیا دي نن د څلور کالو د شپږ کالو جنکو سره چې ریپ کیږي هغه داسې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ګرانو پښتنو لکه څنګه تاسو ته پته دی چې علیشا 007 نه بعد جانبیب کاکا د چا اپریشن کول غواړي هغه به تاسو ته ټول معلومات په دې ویډیو کې ملاو شي که تاسو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ نو د هغې نه مخکې زما چینل سبسکرایب کړئ او د بیل بټن ووهئ ګرانو پښتنو لکه څنګه تاسو ته پته دی چې جان حبیب کاکا د پښتو په نوم باندې دا کوم محفل روانې وي د پښتو په نوم باندې دا کوم د فحاشۍ چینل روانې وي کوم د پښتنو سپکاوی کېدو نو جان حبیب کاکا د هغې خلاف کریک ډاون اپریشن شروع کړی و چې په هغې کې جان حبیب کاکا ته ډېر تکلیف ورسېدو ډېر د ستونزو سره مخامخ شو خو د دې نه هم بعد جان حبیب کاکا اوس هم پر عزم دی جان حبیب کاکا دا وایي چې څو پورې د پښتنو په نوم باندې دغه د فحاشۍ اډې نه وي ختمې شوي د پښتنو په نوم باندې دا د فحاشۍ چینلې نه وي ختم شوي تر هغه ټایم پورې به زه په کلاره کښېننم که هر څومره تکلیف ماته رارسي نو هغه به تاسو ته اندازه دی ملګرو لکه څنګه تاسو ته پته دی چې دې نه بعد جان حبیب کاکا د چا اعلان کړی دی دې نه بعد جان حبیب کاکا د اصغر چیمه اپریشن کولو اعلان کړی دی چې دغه اپریشن به زه په دې کې به زه عوام نه راغونډوم دغه اپریشن به زه په یوازې کوم او اکیله تنها به کوم هغې دا ویلي دي چې څوک هم د پښتنو ته سپکاوی ورسوي نو تر هغې خلاف به زه ودرېږم څوک هم د پښتنو د لوټ کولو کوشش کوي نو د هغې خلاف به زه اواز اوچتوم نو ملګرو جان حبیب کاکا دې نه بعد د اصغر چیمه اپریشن کولو اعلان کړی دی خدای نه دی ویلي چې اپریشن به کله کوم په کوم ټایم باندې به کوم دی نه دی سلیکټ کړی خو د اپریشن کولو اعلان یې کړی دی